رخسار اڅکزي د کاناډا د پیل ریجنل پولیس د طرفه څخه گرفتار شول. د رخسار اڅکزي د گرفتارۍ لامل باجګیري او د تاوان کیسونه دي. هغه کسان چې رخسار اڅکزي نه پیژني دا چې د پر ټیک ټاک ډیره مشهوره ده، تقریبا 15 لک 4 لک فالوور پر ټیک ټاک باندې لري. همدا رقم پر انسټاګرام باندې تقریبا 3.5 لک 4 لک فالوورز لري. دا چې د هرات او په کاناډا کې اوسېږي، د کاناډا په برمپټن ښار کې اوسېږي. دا چې د په کاناډا کې د لیمیټلیس ټایرز په نامه د موټر خرڅولو او د موټر د ټایرو خرڅولو یو شرکت دی. د هغه برانډ امبیسډر او پارټنر ده، یعنی شریک او سفیر ده. د کاناډا د پیل ریجنل پولیس د رخسار اڅکزي او د هغې کم همکاران چې د هغو څخه یې اسلحه برآمد کړې ده او 6 دانې په زور اخیستل سوي موټران، په باج کې اخیستل سوي موټران یې هم ترلاسه کړي دي. لیمیټلیس ټایرز خبرنګارانو ته په خپله بیانیه کې ویلي دي چې موږ د رخسار اڅکزي کوم حالات چې دي په دې باندې خبر یو او موږ ډېر غمګین یو چې زموږ برانډ امبیسډر او پارټنر چې ده هغه د دې حالات سره مخامخ ده. نو په ټیک ټاک باندې ټول هغه هلکان چې چپه ورسته شوري په اوس باندې، نو تاسو ته وایم سم شوري کنې رخسار در خبروم رخسار در خبروم بیا به خیر نه یي. په کاناډا کې ټول افغانانو که چیرې تاسو د رخسار اڅکزي د طرفه څخه تهدید سولاست، د پیل ریجنل پولیس وایي موږ ته په دغه شماره زنګ راووایي چې موږ تاسو دفاع ته در ورسېږو. توجه نه ډېره زیاته مننه. ویډیو سره شیر کړئ. تر بیا مو په پاک خدای سپارم.